د خپلواک نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا تازه او مهم خبرو لپاره در سره خپلواک نیوز چینل سبسکرایب کړئ د ملي دفاع سرپرست وزیر د ترکیې له سفیر سره وکتل د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د ترکیې هیواد له سفیر جهاد ارګینای سره په خپل کاري دفتر کې وکتل په دې کتنه کې دواړو لوریو د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې همداراز د ملي دفاع سرپرست وزیر د ترکیې په هیواد کې د وروستیو زلزلو په هکله خپل خواخوږي وښوده د شهیدانو لپاره جنت الفردوس او د زخمیانو ته یې د عاجل شفا دعا وکړه بلخوا ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د سعودي عربستان سفارت تړلو اوازې حقیقت نه لري له تېرې ورځې را په دې خوا په رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې ګینې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفارت تړل شوی دی له دې سره سم د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د استول شوي ویډیویي کلیپ له لارې ویلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت د تړل کېدو په تړاو اوازې حقیقت نه لري او زیاته کړې یې ده چې د یاد سفارت ډیپلوماټان د یوې اونۍ لپاره سعودي عربستان ته د روزنې په موخه تللي چې له یوه اونۍ تېرېدا وروسته به بیرته افغانستان ته راستانه شي قدرمنو دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کړي خبرونه که تاسې د دې په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ تر بیا ښې چارې